بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو دوستانو ته نن یو ښایسته ویب سایټ معرفي کوم او همدارنګه چې هغه اپلیکیشن هم لري د کارګرو غوښتونکو دپاره او د کارګرو دپاره چې هغوی سره کار وکړي. داسې یو ویب سایټ تاسو ته معرفي کیږي نن چې د هغه نوم دی ابابل. نن د ابابل په باره کې تاسو ته یو مکمل او مختصر په دې معنی چې مکمل به وي خو مختصر به ځکه چې ابابل یو ډېر لوی پلیټفارم ده. د ابابل اهداف او د ابابل باور ډېر لوی ده. نشو کولی چې یو یا دوه ساعتو کې وغږیږو، خو بیا غواړم چې مکمل تاسو ته مختصر تشریح کړم چې دې کې موږ څه شی لرو. نو د دې دپاره چې تاسو سره صحیح رابطه ولرم، د دې په باره کې وغږیږم. ابابل هم د کارګرو دپاره ده. کارګر مهم نه ده چې څه شی ده، خو مثلا په خپل کار کې حرفوي هغه کارګر دی موږ سره، مثلا چې هغه الکترونیک کارونو کې کار لري، یا برق جوړولی شي، یا مثلا خشتکار ده، یا مثلا رنګمال ده، یا بل کوم حرفه لري، حتی الکترونیکي یو حرفه لري. مثلا مونږ په دې ویب سایټ کې حتی ګرافیک ډیزاینر لرو چې مثلا کولی شي تاسو ته کار وکړي. او همدارنګه یو ښه بخش چې په هغې باندې ډېر کار شوی دی د هغو خلکو دپاره دی څوک چې غواړي یو کارګر ونیسي، هغوی دپاره یو بهترین فرصت دی چې مثلا یو داسې کارګر ونیسي چې د ابابل د هغه کارمند ضمانت کوي چې دا کار تا ته 100% مطمئن او یعنی بدون د کومې ستونزې کوي. او که چېرته ستاسو کار غلط و ابابل ضمانت کوي. ضمانت په دې معنا نه چې صرف ضمانت کوي، حتی تر دې پورې چې مثلا یو کار خراب وي تاسو کولی شکایت وکړئ او یا یې پیسې د کارګر ورنه کړئ یا هم داسې نور چې زما په نظر جالبه ده. او که چېرته غواړئ دا ټول دې فرصت نه خبر شئ نو تر اخره پورې راسره اوسئ. د ابابل ویب سایټ ته ورځو چې یو ښایسته اپلیکیشن هم لري. او زما اصلي توصیه دا ده چې تاسو د اپلیکیشن نه ګټه واخلئ. د موبایل اپلیکیشن یې ډېر خوندور دی، خو زه ویب سایټ ته ورځم. د اپلیکیشن دپاره به ساوا او جدا ویډیو لرو. ورځو ویب صفحې ته مونږ یو براوزر راخلاصو د مایکروسافت د. تاسو کولی شئ هر براوزر چې لاسرسي لرئ په ګوګل کې ولیکئ ابابل.com، صرف ابابل څه شو دلته ابابل.com اول سر کې راغی سرچ اوکې ابابل.com پرېږدئ چې لوډ شي او خلاص شي. بله زمونږ ویب سایټ راخلاص شه. دا اوله صفحه ده چې زما په نظر ډېر یو ښایسته صفحه لري. تاسو دلته ګورئ چې مختلف کارګر همدا اوس هم بعضې صف دي، بعضې د صف په حال کې دي. کارګرو نه هم هیله کېږي چې په خپل کار کې که چېرته متخصص راشي او د کارفرما هغه څوک چې غواړي کارګر ونیسي د هغوی نه هم هیله کېږي چې ویب سایټ حتما یو ورته وګوري چې مهم دی چې باید ولیدل شي. زما په نظر ارزي چې یو ورته امتحان شي چې دا ویب سایټ څه لري څه نه لري. او په اپلیکیشن کې مثلا که چېرته تاسو حتی یو ورته ډاونلوډ کړئ، حتما د افغانستان دپاره دی. د افغانستان خلک به حتما نه پښیمانه کېږي چې په دې اپلیکیشن کې څه شی دي. ورځو ثبت نام کوو. نو په ویب سایټ کې د ثبت نام دپاره د موبایل دپاره ثبت نام عین یو شی دی، هېڅ فرق نه لري. په ساین ان باندې مونږ کلیک کوو، ګورو چې اولینه صفحه چې تاسو ته دلته راځي که چېرته مخکې نه تاسو په دې کې ثبت نام کولی شئ دلته خپل نمبر ورکړئ او دلته کولی شئ هغه کوم پاسورډ مو چې مخکې ورته ټاکلی ورې کړئ. خو زه غواړم یو نوی اکاونټ په دې کې پرانیزمه. راځمه په ساین اپ باندې کلیک کوم. ښه دلته مونږ نه چې اول غواړي نیم غواړي. زه نوم ورکومه مثلا سکندر، باید اس ګټو کې شي. ښه سکندر مثلا تخلص ورکوم. ښه سکندر خان اوکې. ښه سکندر خان مونږ نه یو ایمیل غواړي چې مثلا یو ایمیل جیمیل چې تاسو باندې ایمیل جوړ کړی کولی شئ دلته ورته ذکر کړئ چې مثلا زه خپل جیمیل لیکم او دلته
امنیتي لحاظ نه تاسو نه شاید جیمیل ونه ښکاري، خو تاسو کولی ټول یوزرنیم هغه جیمیل مو ولیکئ چې زه خپل جیمیل دلته ورته لیکم. جیمیل مو چې ولیکه تاسو دلته د افغانستان یوه شمیره ورکئ. د افغانستان په نمبر وشي بهتره، ځکه چې اپلیکیشن جوړ شوی د افغانستان د خلکو دپاره د یو نمبر ورته ذکر کئ. کولی شئ بدون د صفر نه یا صفر ورسره ولیکئ، مشکل نه لري. زه یو نمبر لیکمه. نمبر مو چې ولیکه دلته تاسو نه کوډ غواړي. کوډ کې باید ډېر اساس اوسئ. کوډ تاسو نه غواړي چې هم غټ حروفونه یي د انګلیسي، البته هم غټ حروفونه یي، هم واړه یي، هم اعداد یي یعنې 1 2 3 او هم سمبولونه یي. زه اوس یو کوډ تاسو ته واضح لیکمه چې مثلا باید داسې کوډ وي. مثلا زه ورکومه یو شی تاسو ته په پرنټیز کې وایم چې کوډ چې تاسو کله ورکوئ نو یو کار به دا وکړئ چې هم به د غټو حروفونو نه ګټه واخلئ، هم د واړو نه، هم د اعدادو نه، هم د سمبولونو نه. په دې معنی چې مثلا زه یو کوډ انتخابوم، کابل 1 2 3 او یو د 8 سمبول اضافه کوم. داسې یو کوډ ورکئ چې مثلا هم اعداد ولري، اعدادو کې مو غټ، مثلا کابل زه کې په غټو لیکم، نور په وړو لیکم. غټ او واړه حروفونو شرط پوره شو. دویم شرط چې لري د اعدادو دی، 1 2 3 مې ولیکل او بل د سمبول دی. یو سمبول مې ورکړ، فیصدي، اډ یا هر کوم چې تاسو خوښوي، او بل به تاسو 8 حروفونو نه کم کوډ نه ورکوئ. نو دا شرطونه دي دلته ټول پکې مراعات کړئ. وروستی ځای چې مونږ ګورو وایي انټر ریفرل کوډ. ښه ریفرل څه ده؟ ریفرل ګوره دوستانو دا یو کوډ دی چې مثلا هر چاته دا مختلف ابابل اپلیکیشن ورکوي. کولی شئ هر څوک چې بیا وروسته ثبت نام کوي ستاسو ریفرل نه ګټه واخلي او په دې تاسو ته 20 افغانۍ راځي. دا 20 افغانۍ تاسو ته هغه وخت لاسته درځي چې هغه نفر چې دا ریفرل استعمال کړی یو دانه آرډر واخلي، یو دانه کارفرما مغه مثلا یو نفر وغواړي یو کار پې وکړي، کار چې تکمیل شو تاسو ته 20 افغانۍ ستاسو حساب ته درځي. او هغه 20 افغانۍ باندې تاسو کولی شئ مثلا چې ډېر شي یو کارګر پې ونیسئ، او یا مثلا زړه مو دی نغد یې کوئ، کولی شئ بدون د مشکل نه نغد یې کوئ. او همدارنګه ابابل نور پلانونه دا دي چې تاسو کولی شئ په دې لارې پیسې وګټئ. کله چې تاسو اکاونټ په دې کې ولرئ او کله تاسو دې نه خلک دعوتوئ، ابابل تاسو ته یو مثلا اضافي پیسې درکوي. مثلا یو نفر ما وغوښتله یو مثلا دیوار پې جوړومه د کور، نفر ما راوغوښتله مثلا بازار کې هغه سړی اخلي دا ټول دیوال مثلا 1000 افغانۍ، یا مثلا د ورځې هغه دیاړي مهم نه دی، هغه بیا تاسو وروسته په دې ویب سایټ کې ډېر پوهېږئ. مثلا 1000 افغانۍ کار یې وکړ، په 1000 افغانۍ کې تاسو ته هغوی مثلا ابابل دا کوم هغه چې دی ویب سایټ دی دا پلان لري چې تاسو ته 2 نه تر 50% پورې پیسې واپس درکړي. یعنی 1000 روپۍ ما کار وکړ، 1000 روپۍ ما ابابل ته ورکړې، یو وخت کې ګورم چې مثلا 20 نه تر 500 افغانۍ پورې ما ته واپس راځي. د څه شي راځي؟ دا د دوی یو پالیسي ده د مشتری د تشویق او ترغیب دپاره چې مثلا مشتری همیشه د دوی سره پاتې شي، او دا د مشتری دپاره یو ښه ګټه تمامېدلی شي. مثلا ما په دې کې اکاونټ جوړ کړم، ما دپاره بهترینه ګټه دا ده چې اول خو د خپل کور کارونه هم په دوی وکړم، ځکه چې چون یو خو ارزان دی، بل مطمئن دی، بل ضمانت کوي. مهم ضمانت دی، بل یو حرفوي کارګر درلیږي، نه یو کارګر چې سر چاو کې مثلا اصلا ته هغې د نه خبر نه چې هغه کار کړی دی، اول ځل دی بیخي خبر نه یي. خو ابابل څه وایي چې مثلا زه د دې ضمانت کوم، هم ضمانت شه، هم مطمئن کار کوي، هم یو څه پیسې ما ته پکې پاتې کېږي، هم د کور کار پې کولی شي، هم کولی شي یو ملګري یو همسایه ته یې وغواړي هغه اضافي پیسې مثلا تا ته پاتې کېږي، هغه 2 یا 2 نه تر 50% پورې چې شاید کټګوریانې مختلف وي که نه، ځکه ځینې شیانو کې داسې دوی خپله ښه پوهېږي بیا چې مختلف وي. او ریفرل مې تاسو ته تشریح کړ چې ریفرل باید هغه نفر چې ریفرل د تاسو کاروي باید یو خریداري وکړي تر څو چې
هغه شی مکمل شي چې کوم پیسې دوی ته ورکړل شي. زه دلته خپل ریفرل کاروم چې خپل ریفرل مې د اف ډبل ډي زد اس ډي جي او همدارنګه 9 بي ام دا ما ریفرل دی. ریفرل خلاص شو. دا ریفرل چې ما دلته ولیکه زه چې مثلا زه سکندر چې ما دې کې ثبت نام وکړ، زه چې کله اولینه فرمایش آرډر ورکم چې دا کارګر دی راشي، مختلف نه د هر آرډر چې څنګه چې ما اولین مکمل که د ریفرل کوډ چې ما د چا استعمال کړی هغه ته څو ځي 20 افغانۍ ځي چې یو فکر کوم ډېر جالب ده. ښه ټول شیان مې ډک کړل. اوس غواړم چې ساین اپ باندې کلیک وکړم، وګورم چې ثبت نام کې کوم مشکل شته دی او که نه ټوله صفحه مې صحیح ډکه کړې. اوکې ډوډینکی یو څه اندازه چې ښه مکسه. اوکې مونږ اولنی ثبت نام مکمل شه په بریالۍ توګه. دلته ځینې کټګوریانې راځي، کولی شئ انتخاب کړئ. اما کټګوري مثلا اکثره زه رنګمال پسې ډېر ګرځم، پینټینګ لیکم او بل مثلا ارشګاه پسې کله کله ګرځم. ښه دی دا هم انتخابومه. نو همدا به مونږ ته ډېر مخې ته کېږي، ګر چې دا ټولې کټګوریانې راځي. زه بیا په سیو باندې کلیک کوم. ډوډینکی بله مونږ اولینه صفحه مکمل شوله، اولین ثبت نام وشه. دا د ابابل اپلیکیشن هم همداسې به صفحه لري او دا یې ویب سایټ دی، تقریبا همدا مشابه صفحه لري چې مثلا وروسته څنګه کولی شو آرډر واخلو، څنګه کولی شو د ځان دپاره یو سټور پکې جوړ کړو، مثلا چې خپل خدمات هغلته کیږدو او خلکو ته ووایو چې مونږ خدماتو نه مثلا څنګه ګټه واخلي. مثلا هغه که یو کارګر دی، هغه که یو هر هنر چې لري کولی شي دلته مثلا نمایش ته کیږدي او یو نفر یې وغواړي داسې څنګه نفر آرډر اخیستل شي او نفر ځان څنګه ثبتولی شي. د دې لپاره مونږ خپل یو نفر لرو چې تاسو دا ټول معرفي کوئ او تر دمه پورې زه تاسو سره ومه. الله پامن او ورګرځو دویم بخش ته. نن ابابل در پیژنم چې ابابل څه شی دی. ابابل یو اپلیکیشن یا یو پلیټفارم دی چې هغه د کاریګرو، د مسلکي کارمندانو، مزدورکارو لکه برقي، پلمبر، نلدوان او خټګر، جامع مستري، رنګمال، هر ډول کسان چې هغه په یوه خاصه برخه کې مهارت ولري، د هغوی اړیکه د هغه د ضرورتونو د پوره کولو خلکو سره، د کور والو سره ټینګول کېږي د ابابل له طرفه باندې. یعنې د ابابل له طریقه یو کاریګر کولی شي چې هغه چا سره چې کوم کس یې په کار وي دوی اړیکه ونیسي. مثلا زما یو رنګمال په کار دی یا د رنګمالۍ خدمات مې په کار دي، موږ یې د ابابل څخه اخیستلی شو. خو له دې مخکې د ابابل په دغه هغه باندې لږې خبرې کوو چې دا صفحه یې وپېژنو. دا د ابابل مخې صفحه د هغه خدماتو بینرونه دي چې د کومو کاریګرو د خوا نه لکه دلته نصب شوي دي او دغه یې هغه کټګوریانې دي چې په دې برخه کې تاسو همغه کسان پیدا کولی شئ. مثلا په پینټینګ کې د خپلې سیمې نږدې سیمې سره تاسو سره نږدې سیمه کې ټول رنګمالان، که تاسو په ارزان قیمت کې وایئ، په ارزان قیمت ته نږدې سیمه کې تاسو ته ټول رنګمالان دلته معلومیږي. او که چېرته تاسو په شهرنو کې وایئ، د شهرنو سیمې رنګمالان درته معلومیږي. په دې برخه کې برقي کسان دي، پلمبر دي او هغه کسان دي چې هغه لکه نلدوان شو، لکه د برق وسایلو جوړونکی شو، سویچونه او چې هم خراب وي هغه دلته تاسو لټولی شئ. دغسې که چېرته ایسي او یخچال مو خراب وي هغوی خدمات دلته دي.
داسې د نجارۍ دي او دغسې ورپسې ځانو د صفایۍ او همدغسې د ساختماني کارونو نور کسان پکې شته دي په دې کټګوریو کې. او بیا هغه مثلا که تاسو چیرته یو شي کې مهارت ولرئ په یو کار کې، فرضاً تاسو یو ښه رنګمال یاستئ، نو تاسو کولی شئ چې ځان ته خپل سټور په همدا ابابیل کې پرانیزئ او مشتریانو سره بیا اړیکه ټینګه کړئ، نه خطره چې هغوی سره مخامخ چیټ وکړئ، هغوی سره خبرې وکړئ او د تاسو آرډر دلته ځای په ځای کړئ او تاسو آرډر واخلئ، خدمات مو واخلئ، سفارش مو. نو اوس دغه هم هغه د خدماتو سټورونه دي، لکه دا ایکسپرټ پینټر چې دی یو سټور دی یو چا جوړ کړی، همدغسې اي سي ریپیر ورکشاپ دی چې په پښتو کې بیل نومونه شته دي. دلته بیا که پښتو ته موږ ژبه واړوو دا ټول شیان بیا په پښتو تاسو ته معلومیږي. یو ځل بخیر تاسو دپاره ژبه بیرته زه بیا هغه ته واړوم، یو پښتو یا به دري یا عربي ته واړوو. خو خیر اوس ما پښتو ته واړوله، نو وبه ګورو چې څنګه شو. ګوره دغه دی هغه مشهور سټورونه ما درته ویل که نه، اییر کنډیشن جوړول ورکشاپ شو، د کابل برېښنا د برقي وسایلو ترمیم مرکز دی. دغسې سټورونه تاسو کولی شئ چې ځان ته پرانیزئ په همدغې کې په ابابیل کې، او له دې څخه تاسو بیا خپل خدمات وړاندې کوئ نورو خلکو ته. دغه هغه مشهور تاسو ته نږدې مشهور خدمات دي چې لکه د دروازو قلف جوړول، همدغسې د کور داخل او بیرون رنګمالي، ایر کنډیشن جوړول، دغه خدمات دي. پیسې هم ټاکلي دي، هر څه شی ټاکل شوي دي، نو دا تاسو اخیستلی شئ. او بل د خلکو ډېر خوښ شوي توکي دي چې هغه مثلا ډېر آرډرونه ورکړل شوي دي، دغه شیان دي مخکې ته درته راځي. دغه نور عمومي کې ټول سټورونه دي چې په دې کې یو ځای جوړ شوي دي د خدماتو. تاسو هم کولی شئ چې دغه سټور د خدماتو ځان ته پرانیزئ. زه بېرته انګلیسي انتخابوم ځکه چې موږ اوله نه شروع کوو د انګلیسي شکل نه اوسي، هغې سره بلد شئ. ژبه بیا وروسته هم ټاکلی شئ دې کې چې چینج کړئ دغه ژبه مو. نو ژبه ما بېرته انګلیسي ته واړوله. ښه، نو صفحې سره به انشاءالله دومره بلد شوي وئ. زه یو سټور خلاصوم یا مستقیما دوی خدمات هم اخیستلی شو. خیر زه به یو سټور خلاص کړم چې هغه وګورو د خدماتو. مثلا دا ایکسپرټ پینټر دی، دغه زه خلاصوم او د دوی خدمات ګورم. ایکسپرټ پینټر دا د دوی هغه مشخصات دي چې دلته معلومیږي چې خلکو ورته څومره رضایت ترې ښودلی دی، دلته یې نمرې ورکړي دي او دا د دوی موقعیت دی په کوم ځای کې چې دوی دي، او دغه د دوی هغه تاسو ته د رسید وخت دی. صحیح دی. تاسو خپل که چېرته تاسو دلته خپل سټور جوړوئ نو د خاطره بیا تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کولی شئ. دا هغه خدمات دي چې کوم مثلا تاسو پسې ګرځئ هغه دلته مستقیم تاسو ته ریکامند کېږي، او دې سره د دوی دغه ټول خدمات دي چې هغه کوم کټګورۍ کې دوی جوړ کړي دي. مثلا دوی په پینټینګ کې او په کلینینګ او دغو دوو برخو کې دوی خپل خدمات وړاندې کړي دي کټګورۍ کې. دا مثلا د دروازې او د رنګ د دروازو او د کړکیو رنګول دي. دا د افیس ډیزاین دی. تاسو کوم افیس یا دفتر جوړوئ، داخل کې رنګمالي او ډیکوریشن یې جوړوئ، دا خدمات دوی مخته وړي. همدغسې نور ورپسې بیرون او داخل دغه خدمات دوی مخته وړي او تاسو هم کولی شئ چې دغه وړاندې کړئ. مثلا زه دغه دوی دغه یو خدماتو څخه زه ګټه اخلم او دا غواړم چې کس ماته راشي یو افیس دفتر راته ډیزاین کړي، لکه څنګه چې دلته ورکړی دی چې موږ دغسې ډیزاینونه هم کوو. نو زه غواړم چې د خلکو خدمات واخلم، اټو کارت باندې کلیک کوم او دغه د خرید خلطې ته لاړو، هغې باندې زه کلیک کوم چې دغه شی واخلم. البته دا د کمپیوټر د صفحې نه دی، تاسو اپلیکیشن بیا ډېر په اسانۍ سره کارولی شئ. صحیح دی. نو دې طریقه تاسو نور خدمات هم پورته کولی شئ. که چېرته د دغې نه اضافي نور کسان مو په کار وي، مثلا رنګمال سره څنګ کې مو د کړکیو رنګمالي هم په کار دی، دلته یې ور اضافه کولی شئ او نور هم پروسیډ ټو چیک آوټ باندې کلیک کوو چې مثلا مخته لاړ شو. نو کله مو چې دې باندې کلیک وکړئ موږ یو بلې صفحې ته ځو چې هغه کې د خپل ادرس او معلومات ورکوو چې هوم ډیلیوري مثلا د موږ د کور ادرس ته هلته د اتومات اخیستی دی، زموږ لوکیشن یې پیدا کړی او دا کوڅه او د کور شمېره، د
منزل شماره دغه دلته تاسو اضافي که ورکوئ او که نه ورکوئ. پریفرنس ټایم دی. پریفرنس ټایم کې تاسو هغه ځانګړی وخت ورته ټاکلی شئ چې په کوم وخت کې مثلا انسټنس هم د اوس مې په کار دی که نه یو سکیجول ورکوئ چې نه نن ورځ خو دې نه کېږي، نن ورځ خو دغه ټول سکیجول کولی شئ او که سبا دې پوره وایي چې نه سبا ته دې ماته په دغو بجو باندې راشي یا اتو نه تر اته نیمو پورې دې دغه آرډر زه اخلم نو هغه وخت کې ماته دغه آرډر سکیجول کړئ. دغه بوکینګ د خدماتو تاسو اته نیم بجې وشو نو سبا اته نیم بجې به تاسو دغه کس په همدغه وخت باندې راغلی وي. مثلا زما کور په دریمه کوڅه کې ده او دریمې کوڅې سره څنګ کې زما کور نمبر شمیره هم دلته ورکولی شئ چې ښه دا خو زمونږ دریمې کوڅې کې مثلا 12 کور دی او په د کور منزل به همدلته په ټاور کې دویم ټاور کې څه دی دویم منزل کې. دغه شان مو چې کله انتخاب کړل دلته چوز پیمنټ میتود انتخابولی شئ. تاسو پیسې کومې طریقه ورکوئ؟ پیسو ورکړو سیستم دلته پکې شته. کاش آن ډیلیوري کله مو چې کار خلاص شو پیسې ورکوئ که پی وای والټ دی تاسو د خپل والټ کې څه پیسې لرئ دلته ابابیل له ځانه یو خپله بټوه یا د الکترونیکي پیسو ذخیره کول والټ لري تاسو کولی شئ چې هغې نه پیسې ورکړئ او دغه والټ ته پیسې هم اخیستلی شئ د ابابیل څانګو څخه او یا هم تاسو د خپل بانک او کریډیټ کارت او ویزا کارت او دغو نه ور اضافه کولی شئ یا هم که چېرته کوم کسان تاسو خپله دغه د ابابیل اپلیکیشن نورو خلکو ته ور معرفي کړی وي د هغوی نه تاسو چې څومره عاید راوړی وي هغه هم د والټ ته اتومات جمع کېږي نو د هغې نه تاسو کولی شئ چې یو خدمات واخلئ نو هغه بیا تاسو ټاکلی شئ. سره دې کې فکر کوم چې موږ به پیسې نه لرو ګوره نوټ سفیشنټ بیلنس نو هغه مې انتخابوو خو هغې کې پیسې نشته. زه کاش آن ډیلیوري ټاکم چې مثلا کله چې زما کار ختم شو یا هغلته چې ورغلم ماته دې بیا نغدې راکړي خدماتو پیسې. دلته د پرومو کوډ دی چې کله د سټورونو د خوا نه یا د اډمین د خوا نه ځینې د پروموشن خاطر باندې ځینې هغه ورکوي د ډسکاونټ مراعات او لحاظ ورکوي هغه کولی شي هغه کوډ دلته وټاکئ. نورې اضافي خبرې هم څه شی غواړئ چې هغې سره تاسو ملکی نوټ کومې خبرې لرئ هغه دلته ورکې اضافه کړئ. نو کنفرم آرډر باندې کلیک کوم. دلته وایي چې مینیمم آرډر از 500 تاسو باید دغه آرډر حداقل یو 500 افغانۍ وي چې 500 افغانۍ نه کم آرډر دغه سټور نه مني ځکه چې دې نه کوم چې دوی زه فکر کوم چې نه پوهېږم چې د کرایې مصارف به نشي پوره کولی که څنګه خو خیر دوی وایي چې هغه موږ کار چې وي باید حداقل 500 افغانۍ به پورې وي چې موږ به یې ځو نو ځکه دوی هغه ټاکلی دی. اوس راځو پروسیډ ټو چیک اپ وایو نو لږ مې څه ور اضافه کړل یو خدمات یعنې 800 افغانۍ شیان مې واخیسته. اوس همغسې کوم شیان چې تاسو ټاکئ هغه ورته وټاکئ چې سبا دې ماته مثلا په 8 بجو باندې راشي او دا ټایم ورته سکیجول کړه او همدارنګه هغه دې ورکړه 12مه کوڅه دریم کور څلورم کور اول کور دغسې اول منزل دا شیان مو ورکړئ او پیمنټ میتود مو انتخاب کړئ کاش آن ډیلیوري که او نور ادرسونه خو هر څه شی برابر شوي دي. د ټیک اوې بیا هغه دی چې که چېرته دغه ادرس تاسو نه ورکوئ بیا دغه انتخاب کړئ دې کې مثلا دغه کس ما سره زه خپله موټر کې وړم ځان سره یې وړم همغه سټور سره زه نږدې یم نو تاسو کولی شئ چې داسې آرډر ورکړئ او که بیا دې نه وي خو هغه ادرس دی چې ته خپل کور کې ناست یې د کس ځان ته ورسوي. شو کنفرم آرډر باندې زه کلیک کوم نو زمونږ آرډر اوس کنفرم کېږي یا مثلا دوی ابابیل ته یا دغه خدماتو کوم کس چې د سټور جوړ کړی دی هغوی ته دغه میسیج رسیږي چې تاسو آرډر واخلئ. صحیح شو. نو دغه آرډر چې دی تاسو آرډر چې دی اوس تکمیل شو داسې یو میسیج هم تاسو ته راځي چې تاسو آرډر کوم څه شی مو چې اخیستی هغه په بریالیتوب سره سرته ورسېدو نو دې باندې بس کلیک کوو ختم. صحیح شو. اوس خپل آرډر چې دی همې دې ځای نه کولی شئ چې خپل آرډر چک کړئ. ګوره نو موږ دغه آرډر لیدلی شو مای آرډرز باندې کلیک کوو چې ما آرډر اخیستی دی په کوم وضعیت کې دی یعنې کوم ځای ته رسېدلی دی پینډینګ کې دی. کله چې ټرک آرډر باندې تاسو کلیک وکړئ نو د دې هغه درته معلومیږي چې دا ولې پینډینګ کې پاتې دی تر اوسه پورې هغوی نه دی لیدلی. نو که چېرته ټرک آرډر باندې کلیک وکړئ 4-5 مرحلې درته خلاصېږي او زه اوس دې باندې کلیک کوم چې دغه آرډر زه چک کړم
ما کوم ډیټیل دي چې شي معلومات لري دا ټول دلته معلومیږي. ګوره دغه دی آرډر آی ډي دی، په دې تاریخ باندې ما دا آرډر ورکړی دی او د ډیلیوري لپاره ما نغدې پیسې ورته ټاکلي دي. نو وضعیت یې په پینډینګ کې دی، تر اوسه پورې هغوی لا لیدلی نه دی یا کوم عکس العمل د سټور والا نه دی پور کړی، ځکه چې ما هم د اوس وکړی. او دا چې د کوم ځای نه دی اخیستی دی دغه ټول معلومات دلته شته. صحیح شو. ایکسپرټ پینټر دی دغسې. نو ښه راځو دلته ګوره یوه علامه دلته څنګ کې لري چې د هغه د کوم سټور سره چې ته خدمات یې ورنه اخیستي دي باندې کلیک وکړه. ته کولی شې چې دوی سره میسیج وکړې او خبرې ورسره وکړې چې ولې څه مشکل دی چې زما هغه ماته نه دی رارسېدلی، آرډر ماته نه دی رسېدلی. ښه when you arrive what is when you arrive لاندې به ولیکم یو میسیج دی، یو مثال ډول باندې دغه ورته لیږو. که بیا کوم نور مشخصات تاسو ورلیږئ، د کور معلومات درنه غواړي یا د سره خپله خبرې وکړي چې مثلا تاسو کوم رقم خدمات یې دلته عکسونه هم ورلیږلی شئ دې ځای نه. تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه ورته ولیږئ. صحیح دی. نو دغه د هماغه د آرډر معلومات وو چې موږ له دې ځای څخه واخیستل مای آرډر څخه. صحیح دی. او بیا خپل چټ چې دی نوره د خپل چټونه چې دي هغه بیا هلته لیدلی شئ. خو زه د ټرک آرډر باندې کلیک کوم چې زه خپل آرډر زه ټریک کړم. ټریک نه مطلب دا دی چې زه یې تعقیب کړم د خپل آرډر چې کوم ځای ته رسېږي، ځکه چې هغې کې د دوی دا معلومات هم موږ ته کېږي چې دا کس تر کوم ځای رسېدلی دی، ځکه چې هغه لایف راځي. ګوره دلته 4-5 مرحلې دي چې هغې نه تېرېږي. دوی آرډر کنفرم کوي چې وایي ګورئ چې دغه آرډر مو ته رارسېدلی دی، دوی ورته وخت لري او که نه لري کنفرم کوي یا به درته میسیج کوي چې بل چا نه یې واخله. او بیا پریفیرینګ ټایم دی چې آیټم دی چې مثلا څومره وخت کې تاسو ته آمادګي ځان آماده کولی شو در ورسېږو. او دغسې تر اخرې مرحلې پورې کله مو چې کار تکمیل شي نو دلته ډیلیور باندې دوی بیا کلیک کوي چې موږ کار سرته رسېدلی دی. نو هغه نقشې یې دلته راوړي خو انټرنیټ یو څه ضعیفه دی، لږ یا به ورته په تمه شو یا به یو بل اپشن ته لاړ شو موږ ترې. صحیح دی. دې ځای پورې خو انشاءالله پوه شوئ. زه به بل ځای ته ترې لاړ شم عمومي صفحې ته. اوس راځو دغه نور شیانې تشریح کوو. آرډر باندې خو به پوه شوي وئ. کوم صفحه دی دې کې ټوله هماغه عمومي دغه صفحه راوړي. دغه کې کټګوریانې دي. کټګورۍ نه مطلب هغه کوم برخو کې چې تاسو کار دی، لکه کنسټرکشن والا غواړئ، پینټینګ والا غواړئ، دغه کسان ټول په دې برخو کې دي. او که سټورز باندې کلیک وکړئ، هغه سټورونه یا هغه د خدماتو دوکانونه چې دوی جوړ کړي دي هغه دلته ټول پکې شته دي. تر اوسه پورې همدومره دي، ډېر نشته. او دا مو هم خپل پروفایل دی چې تاسو کوم نوم دی، مثلا دغه سکندر خان زما خپل پروفایل دی. زه په دې تاریخ باندې مې جوین کړی دی. زه په والټ کې پیسې لرم او که یې نه لرم، څومره آرډر یې مې اخیستي دي، څومره لیالټي پوینټس لرم. لیالټي پوینټس مثلا ته خپلوانو ته انډیوالانو ته یو څه شی اخلي، یو آرډر ورته اخلي. مثلا تاسو ګاونډیانو کې چا یو رنګمال په کار دی یا یې ګیلکار په کار دی یا یې نلدوان په کار دی، هغه راغواړي. کله چې هغه خپل کار خدمات پوره کړل ورته وشو او پیسې مې ورته ورکړې، تا ته د هغوی د طریقه د ابابل د خوا نه یو څه تحفه یا یو انعام درکولی کېږي. هغه دلته د وفادارۍ په حساب کې تاسو سره یو ځای کېږي. بیا کولی شي چې هغه ته کنورټ کړي. اوس هغلته راځو، هغه ځای ته هم ځو. ډارک موډ دی، مثلا تیاره رنګ ته اړوي، پاسورډ مو بدلوئ او خپل پروفایل کې تغیرات راوړئ، عکس ورته بدلوئ، دغسې شیان دغه په دې کې دي. او دې سره څنګ کې دلته جوین اس دی. جوین اس بیکم ا سیلر. مثلا ته کولی شې چې که ته خپله په یو کار کې مهارت ولرې، یو کار کولی شي، هغې طریقه ته دلته کولی شي چې یو سټور ځان ته خلاص کړي، همدغه د خدماتو د تهیه کولو. یا که چېرته موږ ابابل بیا وروسته کې دغه هغه لري چې کېدای شي فزیکل سامان ولیږي هغه خلکو ته په کوم رنګ منګ چې شوي، نو د ډیلیوري مین یا د هغه د انتقال لیدونکي د لیږد سړي په حیث باندې تاسو په دې برخه کې کولی شئ چې ثبت نام وکړئ که موټرسایکل او څه شي درسره وي. نو راځم زه دغه غواړم چې یو دوی سره یو سټور خلاص کړم د خدماتو. مثلا زه غواړم چې یا
ډیزاین کوم، داخلي ډیزاین یا د کمپیوټر ډیزاین یو سټور ځان ته خلاصوم، په برخه کې زه مهارت لرم. یا مثلا زه جامې جوړولی شم، خیاط یم، هره برخه یو دکان ځان ته جوړولی شي چې هغه خدمات چې دی هلته په کور کې ورته کولی شي چې ورشي. صحیح دی. یا زه مثلا د موټرو مستري یم، د موټرو هر ډول خدمات چې دي هغه زه دلته پکې ځای کولی شم. صحیح دی. دلته به سټور ته مثلا یو نوم ورکړئ چې دې ته زه په انګلیسي کې پلمبر نوم ورکوم که نه، کابل پلمبرز یا مثلا او پلمبینګ سټور، داسې یو نوم یې ورکړئ. دې ته سټور ته ادرس هم ورکولی شي چې دا په کوم ځای کې دی، کابل شهر نو. صحیح دی. شهر نو او هر څومره ځای مو چې ورته ولیکم. او دې سره څنګ کې یو بل شی چې دا پښتو نومونه بیا هم دلته ولیکي، ځکه چې هغه هلته که پښتو کې وي بیا به پښتو کې به معلوم شي د فارسي نومونه دي او دغسې ټول نومونه به ورته ورکړي. اوس راځو دې برخې ته چې تاسو خدمات څومره وخت کې لیکلی شئ. حداقل منټ به هم ولیکئ چې مثلا حداقل 40 منټو کې، او حد اکثر چې دی مثلا زه په څومره وخت کې یو 80 دقیقو کې یا نه 50 یا 80 دقیقو کې زه مثلا د 1 ساعت نه نیولې، نیم ساعت نه نیولې، د 1 ساعته پورې تاسو ته ځان البته دا به په منټو باندې انتخاب کوم چې معلوم شي دې باندې تاسو ته دومره وخت کې زه ځان رسولی شم. صحیح دی. هغه سټور دپاره چې تاسو کومه لوګو انتخاب کړي وي هغه به دلته ورکوئ او کور به هم دلته ورکوئ. نوم به مو ولیکئ، خپل نوم، تلیفون شمیره او ایمیل ادرس او پاسورډ او کنفرم پاسورډ دا شیان به وټاکئ او د ابابیل ته ځئ تر څو هغوی سره د کوم کنټراکټ له مخې چې کوم کنټراکټ ابابیل تاسو ته درکوي کیدای شي په ایمیل یا وټساپ یې درته ولیږي، هغوی طریقه تاسو کولی شئ هغه کومه پالیسي مطابق چې دي تاسو سټور دپاره اپلای وکړئ تر څو هغوی تاسو ته اجازه وکړي تاسو سټور خلاصي. کله مو چې سټور خلاصي هغې دپاره بیا تاسو ته یو ځانګړی د سټورونو اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوي چې هغې طریقه تاسو خپل خدمات مخته یوسئ. صحیح دی. نو موږ اوس دې نه تېرېږو، صرف یو معرفي مې درته وکړه. اوس راځو دغې هغه باندې چې دې کې خو دا خو نوټیفیکیشنز دي. کوم نوټیفیکیشنز چې مثلا تاسو ته راځي هغه دلته معلومیږي چې مثلا کېدای شي کوم پروموشن نوټیفیکیشن وي یا د خپل آرډر په باره کې کوم معلومات وي هغه ټول دلته تاسو ته معلومیږي. ښه نو زما محترم ملګرو، هغه ملګري چې حتما تاسو به په آینده کې یو ښه بزنسمینان وئ، ځکه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله او دې ویډیو ته مو دا ارزښت ورکړ چې تر اخره پورې وګورئ، بلکې ځان ته مو ارزښت ورکړ، ځکه چې په دې مطمئن یم چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وکتله. یعنی زه فکر کوم چې تاسو د خپل ځان په باره کې ډیر فکر کوئ، د خپل بزنس په باره کې، د خپل مشکلاتو په باره کې، او دا چې دا ویډیو مو تر اخره پورې ولیدله او مو غوښتل چې د حل لاره د دې پیدا کړئ. نو انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به هم له تاسو سره وم او نور شیان به تاسو ته همداسې ورو ورو تشریح کیږي او تاسو دپاره به نورې ویډیوګانې هم لرم چې په هغوی کې به تاسو ته دا زده کړه درکول کیږي چې څنګه په دې کې سامان واخلئ، خرڅ کړئ، څنګه سامان په انتقال کړئ، څنګه آنلاین خواړه وغواړئ، څنګه آنلاین هوټل کې ځای ونیسئ، څنګه آنلاین دوا واخلئ چې یو د مهمترینو نه دا چې مثلا موږ څنګه درمل په کور کې اخیستلی شو، یو ډاکټر موږ ته نسخه راکوي کولی شو چې همدې لارې واخلو، همداسې کولی شو څنګه خپل محصولات بل ځای ته انتقال کړو، او همدارنګه چې یو لوی بخش تاسو ته چې تشریح شو هغه د کارګرو دپاره. ډېره مننه چې تر اخره پورې راسره وئ. نوره معلومات به په نورو ویډیوګانو کې حتما در کوم. لطفا او حتما د ځان بهترین دوست اوسئ. مننه.